د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د 140 میلیونه افغانیو په ارزښت له 15 کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره د مرستې تړونونه لاسلیک کړل. دغه بنسټونه د ناروې کمیټه، د انافي موسسه، د افغانانو لپاره د ښه ژوند موسسه، د اوسپنې پټلۍ اداره او علامه د لوړو زده کړو موسسه دي. په مجموع کې کمیټه محترم ناروې، موسسه محترم انافی، موسسه محترم زندگی بهتر برای افغان ها، موسسه تحصیلات عالی علامه، لدغو 15 کمیټو سره موږ نن په مختلفو برخو کې تفاهمنامې امضا کوو. مفتي فضل الرحمن فاضل د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال د دغه پروګرام د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د ځوانانو د مسلکي وړتیا لپاره به نور هم هڅې وکړي. ایجاد و تاسیس انسټیټوت خط آهن په دې کې په کابل ولایت کې ان شاء الله لدی سره موږ تفاهمنامه هغه کوو کانت امضا کوو چې دا خدمات به د موږ او د دې په ګټې همکاري سره سرته رسیږي ان شاء الله، او دا خدمات به افغانانو ته موږ ان شاء الله په ګډه او په مشترکه توګه سره ان شاء الله ورته رسوو. الحمدلله د خوشحالي ځای ده چې نن نه یوازې داسې مثلا افغانان بلکې گاونډي یا هغه دوست هیوادونه هم له موږ سره د افغانانو په غم او په درد باندې شریک دي او د خدماتو لپاره له موږ سره ان شاء الله په مختلفو برخو کې کومکونه کوي، او موږ د آینده لپاره ان شاء الله له ټولو ممالکو سره خصوصا له گاونډي ممالکو سره غواړو چې ښه اړیکې ولرو کنه او ښه ارتباطات ورسره ولرو کنه، او دغه ځورېدلی کړېدلی ولس چې ټول د دې شاهدان چې تقریبا څه باندې 40 کاله دا خلکو د وسایي سانه ده اخیستې او نن الحمدلله یو نظام په حاکم ده او له هغې سره مرستې وشي کان. د دغو مراسمو په دوام کې مولا بخت الرحمن شرافت د اوسپنې پټلۍ اداري رئیس وویل چې تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارو د اوسپنې پټلۍ له ادارې سره ښې همکاري لري. نوموړي زیاته کړه چې د دغه تړون له لاسلیک کولو سره به د دواړو بنسټونو ترمنځ همکاري لا زیاتې شي. موږ مسلکي کسان لرو، هغه په تیوري کې نظري زده کړې ښه زده کړې کړي دي، ماسټرۍ لري او بیا له هغه وروسته نورې لاسته راوړنې لرلې دي، یعنې په نورو پروګرامونو کې په نورو برنامو کې برخه اخیستې دي. کله چې افغانستان ته راغلي دي، ساحې ته راغلي دي، په ساحه کې په عملي بحث کې هغو ته هېڅ فرصت نه ورکول سوی. که سږ کال چیرې موږ په مسلکي برخه کې خودکفایه وی، یقین وکړئ زما د اورګاډي ادارې کارونه به درې چنده نور زیات موږ کارونه کړي وی. غټ مشکل چې موږ په اداره کې لرو، غټ مشکل چې موږ سره لاس وګروان یو، هغه د ډیزاین، سروې او برابر په بحث کې ده. کسان لرو پر اداره کې کوم پروژه باندې کار شوی، دغه ډیزاین هم پردو کړی ده، پیسې هم پردو ورکړي دي، سروې هم پردو کړی ده، برابر هم پردو یې کړی ده. خو کله چې انوایس راغلی ده یا پیسې ور اجرا کېږي، هغه ادارې ته راغلی ده، هغه زموږ د ادارې کوم کسان په اداره کې ناست هغه پټو سترګې امضا کړی ده چې څو پیسې دي، څه کار شوی ده، دا کار معیاري شوی ده، غیر معیاري شوی ده، ښه شوی ده، بد شوی ده. نو دې کار لپاره چې موږ ظرفیتونه ولرو، ارتقای ظرفیت وسي او موږ په عمل کې خلک عملي زده کړې وکړي، او دا انسټیټیوټ کوم مسلکي او تخنیکي انسټیټیوټ په اداره کې کوم لرو ښه ارتقای ظرفیت وسي او هغو ته ښه زده کړې ورکول سي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې سره موږ تفاهم لیک یا تفاهمنامه امضا کوو. له دې نه مخکې مو سره همکاري کړې، له دې نه وروسته مو سره همکاري کوي، ورڅخه ډېره مننه کوو. د اوسپنې پټلۍ اداري رئیس وویل ټولې برخې تخنیکی او مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره ټولنې ته د متخصصو او مسلکي کسانو د روزلو ځای دی. تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له موږ سره د تیر په جریان کې یا 2 کلو په جریان کې ډېره همکاري کړې ده. په لومړی کې موږ په خپله اداره کې د اورګاډي اداره کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ لرو. د دې انسټیټیوټ لپاره چې کوم کوریکولم یا کوم نصاب په کې راسره زیات همکاري کړې ده، هغه نهایي کړې ده، هغه ترتیب شوی ده، ورڅخه ډېره مننه کوو. دا چې اوس موږ د رسمي تفاهمنامه سره لاسلیک کولو دي، وروسته به انشاءالله همکاري نور هم زیاتېږي. په مسلکي بخش کې، تخنیکي بخش کې ولې ادارې سره مرستې او کومکونه کوي.
د یادونې وړ ده چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د اوسپنې پټلۍ ادارې په ګډون له 5 موسسو سره د $1,600,000 په ارزښت دغه هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. دغه هوکړه لیکونو له مخې به په ځینو ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو ته د تحصیلي بورسونو، انګلیسي، کمپیوټر، موبایل جوړولو، خیاطۍ، کلچه پخولو او نورو برخو کې د لنډمهاله او منځمهاله زده کړو زمینه برابره شي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، کابل.